د مینا ټي وي چینل درنو کتونکو سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر د دې ساعت خبرې ټولګي ته مو زه مینا افغان هرکلی کوم. شیخ ندیم وایي پر ښځو د هیبت الله شفقت بې ساری دی. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم وایي د نجونو تعلیم د مطلق بندېدو خبره نه ده شوې بلکې تر امر ثاني پورې ځنډول شوې ده. هغه نن سه شنبه په کابل کې د افتا او قضا تخصص فراغت غونډه کې په دې اړه غبرګونونو ته ځواب کې وویل هغه کسان چې د افغانستان شرایط په نظر کې نسی په خبره یې بې انصافي کوي. نوموړي زیاته کړه یوه خاصه خبره چې ټوله میډیا ورته متوجه ده او پر دې تمرکز ده هغه د وناسو د تحصیل مسله ده. په دې مسله کې خو په ابتدا کې چې کوم جریانات وویل شول مطلق هلته د بندېدو خبر نه ده شوې د امر ثاني خبره شوې ده خو دا چې د افغانستان شرایط او وضعیت ته خلک نه ګوري بس خپل خواص یا خواهش او فرمایش ته متوجه دي چې دا نو ولې بند شو بې ځایه د خلکو افکار خرابوي ذهنونه خرابوي دا بې انصافي نه ده پکار. هغه وویل دا چې بې ځایه مو خلک په دې تورنوي چې تاسو د ښځو دښمنان یاست ښځو ته وخت نه ورکوئ هغه د خلکو بې انصافي ده. هغه وایي زموږ مشر ملا هیبت الله چې په افغانو میرمنو څومره شفقت لري فکر نه کوئ که بل څوک یې ولري. له کراچۍ زندان څخه شپږ اویا ښځې او ماشومان خوشي شول. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت نن سه شنبه د پاکستان د سند ایالت له زندانونو څخه د شپږ ویشت افغان میرمنو په ګډون د څلور اویا ماشومانو د خوشي کېدو خبر ورکړی دی. په کراچۍ ښار کې د افغانستان قونسلګرۍ په دې اړه ویلي د کراچۍ سنټرل جیل یعنې د ښځو محبس څخه شپږ ویشت تنه ښځې او همداراز ورسره ماشومان چې تعداد یې 40 تنه دی له یاد محبس څخه خوشي او د دې جنرال قونسلګرۍ په مالي مرسته افغانستان ته انتقال شول. په بیان کې ویل شوي چې ټاکل شوي اویا تنه نور افغانان چې 28 نارینه 19 ښځې او 40 ماشومان پکې شامل دي په راتلونکو ورځو کې د سند له زندانونو څخه آزاد شي. خواجه آصف وایي تمه ده د افغانستان پلاوی به د امنیت په موضوع خبرو لپاره پاکستان ته سفر وکړي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه ویلي 2 اونۍ وړاندې د امنیت په موضوع د خبرو لپاره د کابل سفر کړی و. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو سره یې په دغه اړوند مثبت خبرې شوي او هیله یې څرګنده کړې ده او تمه یې د افغانستان به یو پلاوی د پاکستان سفر وکړي او په دې لړ کې به پرمختګ وشي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد ونه کاریږي. خواجه آصف د افغانستان د پلاوي د پاکستان د سفر خبره نن په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وکړه خو دا یې ونه ویل چې دغه پلاوی به کله سفر کوي. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو لخوا هم په دغه اړوند تر اوسه پورې په رسمي ډول څه نه دي ویل شوي. خواجه آصف وویل افغانستان د دوحې تړون لاندې تړلی دی چې خاوره به یې د ترهګرۍ دپاره نه کاریږي. موږ هلته یعنې په کابل کې په دې خبره ټینګار هم کړی و چې هغه معاهده عملي کړي او هغوی یعنې طالبان ځینې وړاندیزونه هم کړي دي او هغوی زموږ په دریځ پوهه شوي دي او ستاینه یې هم کوي. ګوتریش وایي افغان ښځې او نجونې له عامه ژوند څخه حذف شوي. د مارچ 8 د ښځو نړیوالې ورځې را رسېدو سره هم مهاله د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتوني ګوتریش په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې افغان ښځې او نجونې له عمومي ژوند څخه حذف شوي دي. ښاغلي ګوتریش د دوشنبې په ورځ د مارچ په 4 د کپ 15 د ملګرو ملتونو د ښځو د وضعیت د کمیسیون په غونډه کې ویلي چې د ملګرو ملتونو مرستیال افغانستان ته په خپل وروستي سفر کې د ښځو د حقونو د تامین په اړه خپل پیغام یا حاکمو چارواکو ته رسولی دی. نوموړي زیاته کړې چې افغان ښځې او نجونې بنیادي حقونه لري او ټینګار یې کړی چې ملګري ملتونه به هیڅکله د هغوی د حقونو د تامین لپاره له مبارزې څخه لاس وانخلي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتوني ګوتریش زیاته کړې په افغانستان کې ښځې او نجونې له عامه ژوند څخه لرې شوي دي. د افغانستان بانک له دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې د نقدي بشري مرستو په دوام نن سه شنبه کابل ته د 40 میلیون امریکایي ډالرو بشري مرستو یوې بلې کڅوړې د رسیدو خبر ورکړی دی. د یاد بانک ویلي دي چې دغه نقدي پیسې کابل ته له رسیدو سره سمې یو خصوصي بانک ته انتقال شوي دي. د افغانستان بانک ویلي چې د هر هغه وصولي اقدام چې دغه هیواد ته د اسعارو د راتګ او له اړمنو کسانو سره د مرستې لامل کیږي ملاتړ کوي. یاد بانک زیاته کړې د افغانستان بانک رهبري هیواد ته د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو د هرکلي ترڅنګ هیله لري چې دا مرستې د بانکي سکتور له لارې تر سره شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما تر دې مخکې ویلي و چې د دغه سازمان او د ملګرو ملتونو د نورو خیریه بنسټونو د بشري فعالیتونو لپاره یې افغانستان ته د 2022 کال له ډسمبر میاشتې څخه بیا تر دا مهاله 1.8 میلیارډ ډالر نقدي مرستې انتقال کړي دي.
د عمران خان او حکومت کړکېچ نوموړی نن محکمې ته حاضر نه شو. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان باید نن پر د فساد د تورونو په قضیه کې د ځواب ویلو لپاره د اسلام آباد محکمې ته ورغلی وی، خو نوموړی نن محکمې ته نه دی حاضر شوی. ظاهرا د هدف یو حقوقي مانور و څو توقیف نشي. قاضي ظفر اقبال غوښتنه کړې وه چې عمران خان باید شخصا د صدر اعظم په توګه د کار په دوره کې نورو هیوادونو ته د سفر پر مهال د ترلاسه شویو تحفو د پلورلو د تورونو په اړه ځواب ویلو ته حاضر شي. همدې قاضي تېره اونۍ د عمران خان د نیولو حکم ورکړی و، په داسې حال کې چې پولیسو ته د هغه د نیولو امر یوازې اوسنی صدر اعظم کولی شي. د عمران خان نږدې همکار او د تحریک انصاف ګوند جګپوړي غړي چودري فواد وویل ښاغلی خان د روغتیایي ستونزو له کبله اسلام آباد ته نشي تللی. بلخوا د خان حقوقي ټیم د اسلام آباد یوې بلې محکمې ته مراجعه کړې څو محکمې ته د پخواني صدر اعظم د احضار او د هغه د نیولو حکم لغوه کړي. د طالبانو حکومت وايي د بندیانو د تبادلې په دوام ایران 109 افغان بندیان خوشي کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وايي د ایران او افغانستان ترمنځ د زندانیانو د تبادلې په دوام نن سه شنبه 109 افغانان چې په ایران کې زنداني وو د اسلام قلعه په بندر کې دوی ته سپارل شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ضیا احمد تکل نن رسنیو ته استول شوي پیغام کې ویلي دا کسان د دواړو هیوادونو ترمنځ د شوو مذاکراتو او توافق په پایله کې د طالبانو حکومت ته سپارل شوي دي. هغه وویل دا توافق څو ورځې وړاندې د لوی څارنوال په مشرۍ د بهرنیو چارو او محابسو عمومي ریاست د استازو په ګډون ایران ته د تللي لوړ رتبه پلاوي سره په تهران کې وشو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون هم خبر ورکړی و چې 260 تنه افغانان چې په ایران کې زنداني و دوی ته سپارل شوي دي. زيلينسکي په دونیتسک کې د دفاعي لیکو د پیاوړي کېدو ژمنه کړې، په داسې حال کې چې روسي ځواکونو په تیرو 40 ساعتونو کې د اوکراین پر بخموت ښار د بریدونو نوې لړۍ پیل کړې. ولسمشر ولادیمیر زيلينسکي ژمنه کړې چې د ختیځې دونیتسک سیمې د دې کلابندې شوي ښار دفاعي لیکې به نورې هم پیاوړې کړي. زيلينسکي په خپله بیګانۍ وینا کې وویل چې د او پوځي قومندانانو یې پتیلې ده چې له بخموت څخه به نه وځي، ځکه د په وینا له دې ښاره وتل د دوی پلان نه دی. په عین حال کې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په یوه خبرپاڼه کې وویل سرتیري یې له پرون راهیسې د روسیې 140 حملې شنډې کړې دي. بیان زیاتوي چې بیا هم د روسیې د پرونیو بریدونو اصلي تمرکز پر بخموت ښار و. درنو کتونکو او لیدونکو د دې ساعت خبرې ټولګه مو تر همدې ځایه وه چې ستاسو په حضور کې مې درته وړاندې کړه. تر بیا او بلې ټولګې خوشحاله ژوند ولرئ. د خدای په امان.